السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بلې نوې ویډیو سره حاضر یم چې هغه زموږ د موبایل باره کې ده، د موبایل سافټویر چې کوم دی هغې کې ده. نو موږ سره یو سافټویر دی، هغې ته فوټوجي ویلی شي. نو هغې باندې 3D ډیزاین ډېر مزدار جوړېږي او موږ به یو لوګو ډیزاین کوو او هغه به 3D تاړو چې څنګه راځي تاسو اوس وګورئ انشاءالله. دې ته دا فوټوجي سافټویر دی او دا په پلی سټور کې نشته، دا به د ګوګل نه ډاونلوډ کوئ. ګوګل کې به سرچ کوئ بازار چې سرچ کوئ د دې پیج کې به دننه بیا بازار ډاونلوډ کوئ او بازار کې بیا دننه چې کله هغه ډاونلوډ شي هغه چې کله تاسو کولاو کوئ نو هغې کې بیا فوټوجي سرچ کوئ. نو د سرچ نه بعد به تاسو هغه ډاونلوډ کړئ او چې کله ډاونلوډ شي نو بیا به هغه دې ځای ته راشي دلته. نو زه اوس فوټوجي راکولاوم، ما دلته راکولاو کړی و، دا دی. دې نه زه دا ډیزاین ختموم داسې او دې ته زه کومه 3D لوګو چې ما جوړه کړې وه هغه راولم. ما دا لوګو 3D تاړم زه، ټیک شو. دې له سایز غټوم داسې او بس اوس راځم جال 3D مکعب. دا وایي تاسو دا 3D ته اړولی شئ مکعب، زه ته یم قبول. دا اوس لږ شانې انتظار نه پس اوس دلته سلیکټ کول چې کوم یو ډیزاین ته غواړئ اړه ډیزاین ته. نو زه دې له اوس ډیزاین ورکوم. زه ورته یم چې یاره دې ته یې واړوه. دا اوس لږ شانې انتظار کوي، یو وقفه پرې راځي، وقفې نه پس دا تصویر اوړېږي. نو د دغه وقفه چې کله ختمه شي نو بیا به دا کراس ووهئ، د کراس څخه به دا ختم شي. اوس به دې دوو کې یو بېخیال دی، بل جعبه سفارش دی. په بېخیال به نه وهئ او جعبه سفارش چې ووهئ نو دا به اوس دلته کې ما سره سوي کېږي. اوس دلته یو بله وقفه راځي او دې کې به بیا هم دا کراس ووهئ، دا به نه لګوئ. نو دلته کې مخکې موږ دغه ډیزاین کړی، اوس دا ډیزاین شو. په یو کلیک سره کومه لوګو چې موږ ورکړې وه هغه په یو کلیک سره 3D ته واښودله. تاسو دا ماسې اوس ګیلرۍ کې هم کتلی شئ، دا ماسې ګیلرۍ ته لاړه. 3D لوګو وه چې یو کلیک سره موږ نو تاسو دا ویلله چې په یو کلیک سره ښه مزېدار او ښکلی ډیزاین جوړ شو. دغه نوم دې کې مونږ نوم هم لیکلی شو، هغه پکې کولی شو. داسې دې سره سره مونږه دې کې پوسټر وغیره هم جوړولی شو او انشاءالله هغه به هم دې کې کوو او پوسټر شو، لوګو شو وغیره هغه به ټول دې کې مونږ جوړو او بیا به انشاءالله هغه اپلوډ کېږي تاسو ته. او دا ویډیو زموږ چې کوم دی دا لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ که چا نه یې سبسکرایب کړی، او بیل آیکن بټن هم سره دباو کړئ د لپاره زموږ هر یو ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې در ورسېږي. والسلام.